د اسلامي امارت ویان د یوه خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې کندهار کې د اسلامي امارت رهبر مولوي هیبت الله خونزاده په مشرۍ د لړم په 28مه او 29مه د جمادي الوال 5مه او 6مه د وزیرانو شورا غونډه ترسره شوه. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د اسلامي امارت رهبر د کابینې غړو ته ولس ته د خدمت کولو ترڅنګ سپارښتنه کړې چې د زور پر ځای له هڅونې او ښو اخلاقو کار واخلي. د خبرپاڼې له مخې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د اړیکو د لا پراختیا او د شته ستونزو د حل په اړه په موجوده وضعیت او روان سیاسي فعالیت هم بحث وشو او د رغنده پالیسیو د تطبیق لپاره د بهرنیو چارو وزیر پر سرپرستۍ د سیاسي کمیسیون غړو ته د بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ او تګ لارې د چمتو کولو په اړه دنده وسپارل شوه. د وزیرانو شورا په دې غونډه کې د هیواد د دینی او عصري زده کړو ظرفیت لوړولو او د استادانو او زده کوونکو د ستونزو حل په اړه هم بحث او خبرې وشوې. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.